الله تعالی د نصرت اسباب په سورت ابراهیم کې رب العالمین بیانوي چې کله انسان باندې تکلیف راشي او مصیبت راشي کاغه دنیوي لحاظ سره وي او کاغه دینی لحاظ سره وي دته به کامیابی ملاویږي لیکن په سورت ابراهیم کې الله تعالی څلور سټیپ بیانوي څلور پوړی بیانوي دا څلور خبرې به په دې ځان کې راولي کته باندې قرض راغی یا د مال د وجنا ته غریب شوی یا فقر دې در باندې یا بیماری یا دشمنی دا یا د څوک تنګي یا ظالمان تا پازابي تبا دا څلور شینه پزان کې راولي دا څلور خبرې به ته پزان کې راولي او الله تعالی دا د انبیو په صفت کې بیان کړي دي رب العالمین فرمایي چې په دې انبیو باندې مصائب رالل تکلیفونه رالل دوی چې کله نجات ملاو شو او رب العالمین دوی کامیاب کړل او رب العالمین فرمایي په هغه زینو کې اوس اول کم زینو کې چې دوی تنګولې شو دغه وخت طاقتونو جابره او ظالم حکمرانانو لکه موسی علیه السلام هغه واقعات تاسو کتلی شي مختلفو صورتونو کې بیانېږي فرعون د وخت جابر ظالم او لښکرې ورسره وي د خدایتوب دعوی کړې وه الله تعالی هغه فرعون په سمندر لاهو کړ موسی علیه السلام د وخت خلیفه او بادشاه او سردار وګرځاو نبی مهربان صلی الله علیه وسلم سیرت ته چې تاسو وګورئ په مکې کې بالکل ځان ته خپل کور نه ورته دمکې نه ملاوي دي خپل کور خپل تره ابو لهب په کانو باندې وشته مقابله کوله هغه تم نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د مکی سرداری ملاو کړه د مدینی او بلکې د تمام عرب او تمام امت مسلمه او الله تعالی اسلام ډیر لري او فتح او کامیابی طرف ته بوته خو لیکن د لپاره څلور سټیپ دي څلور خبرې دي د انبیاو ځان کې راوستي دي الله کامیاب کړی دي نو علما مفسرین لیکي کته په مصائبو کې په تکالیفو کې په فقر کې په غربت کې په مرض کې یا په دشمنی کې یا په نورو څه مشکلاتو او تکالیفو کې دا څلور صفات ځان کې راولي تا ته الله کامیابی درکړي او دا الله تعالی ذکر کړ دي په سورت ابراهیم لسم یو لسم دو لسم او 13 آیات کې رب العالمین رومبنه فرمایي وعلى الله فليتوکل المؤمنون په الله توکل کې مؤمنان ولا خبره توکل اعتماد بر وسو په یو الله کې په دنیا باندې بزان نه تړي په خپل اسلحه او په خپل وسله او په خپل مال او په خپل زور او په خپل ورونو او په خپل بچو په خپل طاقتونو نه وای با چې الله باندې می بر وسه ده په الله می توکل دی رب العالمین چې سکی هغه کولې شي هیڅ څوکم اچاته هیڅ نشي ورکولې چې الله نه غوښتي او تا ته هیڅ څوکم هیڅ قسم تکلیف نشي رسولې کو ټوله دنیا ستا خلاف شي تاسو وکتل په کونر کې عجیبه زلزلہ رااله د دینه مخکې په بونیرا او سوات کې الله تعالی عذاب او بو سیلابونه رالل په لږو وخت کې ډیر خلک الله تعالی ختم کړل فنه راوستله دا جدا خبره ده چې دا د الله تعالی امتحان دی که عذاب دی دی باندې موږ پورا تفصیلی او درس کړی دی لیکن خبره مې دا کوله چې انتم الفقراء رب العالمین فرمایي تاسو هیڅ شی نه یې تاسو هیڅ وس نشته او تاسو هیڅ طاقت نشته چې الله تعالی څه کوي هغه کولی شي نو اول سټیپ دا دی چې تاکي به توکل وي دویم سټیپ په دغه آیات کریمه کې رب العالمین فرمایي ولنصبرن علی ما اذیتمونا تا د څوک کم قسم تکلیف رسي تبد الله د پاره صبر کې الصبر لله خالص د الله رضا د پاره ته خاموشه کیږي بعض اوقات کې بس تا وسم کیږي ستا ته هغه تکلیف در رسي تا ته خبرې کوي بد ردی بوي تبد الله د پاره صبر کې بیا با دویم سټیپ د کامیابی ته ملاويږي او دریم سټیپ ورپسې آیاتونو کې رب العالمین فرمایي ولمن خاف مقامي تبد الله تعالی د پیشې نه یریږي ظلم باندې کې زیته باندې کې هغه یو خبره کړی ته بوته دوه نه کې هغه یو سفیر درکړي ته به دوه سفیر نه ورکې ته به د سوق جواب په لس سوکان نه ورکې ته به د یو ډز جواب په لس ډز نه ورکې کاغه یو مړ کړی ته به لس مړ نه کې کاغه ته لک تاوان رسول ته به ډیر تاوان نه ورسینا ظلم باندې کې دا به یریږي چې رب العالمین د عدالت په حشر میدان کې چې کم د عدالت هغه جوړ شوی وي او الله تعالی د عدالت ته بزه پیش کیږم هغه ځکه به زمانه زری زری تفوس کیږي که زه ظالم یم نو مانه به خپل ظلم ضرور تفوس کیږي نو دریم سټیپ دا چې ولی من خاف مقامی چې الله ته سبا او درېږي دا غنه بیره کی او څلورم سټیپ دا دی وخاف وعید الله د عذاب نه بیره کی که ظلم دی او که زیاته دی او ګوره بتا باندې به عذاب راشي ته به صبر کې توکل بکې د الله د پیشې نه بیریږي د الله د عذاب نه بیریږي چې دا کله څلور صفاتونه پتا کې رالل الله به تا ته کامیابی درکړي
الله به تا فتح درکړي الله تعالی به داسې یو ځای ته ورسوي داسې مقام ته به تا ورسوي چې هغې ته به ډېر خلک به پسخېږي او هغې ته ډېر خلک په انتظار دي او دا هر څه به الله تعالی تا ته درکړي. لیکن دې سره دا یو خبره مو ساته ذهن کې کېږده چې الله تعالی د مظلوم دعاګانې قبلوي. که ته چېرته مظلوم یې او ستا وس نه کېږي نو خیرې مه کوه. زه درته یو بله خبره کوم که خیرې وکړې نو دشمن به دې هلاک شي دا دومره غټه فایده نه ده. د دې په ځای باندې ځان ته دعا وکړه چې الله تعالی تا ښه کړي او الله تعالی تا ته هغه بدله او نعمت درکړي ځکه ستا خو هسې دعا قبلیږي. که خیرې کې او که بددعا کې ته مظلومي او د مظلوم هغه اواز الله ته ډایرک رسیږي د هغې په منځ کې بیا پردې نه وي هغه رب العالمین په خپله اوري او په خپله یې قبلوي. نو چې ته بدلته بددعایي کې او خیرې کې هغه هلاکېږي هغه بربادېږي د دې په ځای ځان ته ښکلې دعا وکړه دنیا او آخرت دواړه وغواړه د خپل ځان او د بچو د خپل خاندان دپاره یې وغواړه تا ته به الله تعالی ډېر عزت درکړي او دا ستا دپاره لویه کامیابي ده او بیا دشمن په دې باندې خپله ختمېږي دشمن بیا خپله سوځي او ذلیله کېږي. الله تعالی دې وکړي چې په دې خبرو باندې پوه شوي الله دې مورته په دې باندې عمل کول توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه